پام کوه چې بخښنه ونه غواړې ښه ما سره چې څه هم شوي هغه ټول ستا له لاسه شوي اوس به ما سره لږ مرسته کوې بیا به وروسته زه ورته حسابي کوو صحیح ده زه بخښنه غواړم زه خپل واک کې نه وم ما درته نه ویلې چې بخښنه به نه غواړې هر څه به کوې خو بخښنه به نه غواړې هغه حساب وروسته پاتې د هغه بخښل مخل نشته خو ته به اوس ما سره مرسته کوې بیا ما هر څه راکړه اول قالینه کېده په لاس کې بیا وروسته له دې خوالې نه زه خوالې به بل وخت شي هلکه نور څه وه بس آفرین امانتداره خو یې چې دا بایک دې نه به راوړی 100% مې بېرته په دې ګوتمۍ کې مې 100% بندولې ښه په دې ګوتمۍ کې مې بندولې لېږلې مې بېرته خپلو احرامو ته دا خو وینې که نه بس چې وینې بس دغه ډېره ده نور خبرو پسې ګرځئ مه خبرې ډېرې په درد نه خوري هلکه تا د خلطه هم ډېرې کار شوی ده که څومره شیان پکې اچوي هغه پکې ځایېږي ول دا ګوتمه به دلته پکې قایده کړي نور پسې ګرځه مه ښه که نه سزا وکړه بیا در باندې رندېږي هلکه تا څه مسله زمونږ د زودای پوهېږي ته زه بیخي پېژنم ته څوک یې چې غږېږي هلکه مه ته غږېږه مه ته دواړو راته معلومه وي ښه دواړو تورې کړي دي خپل وخت کې ډېرې تورې کړي هغه تورې نه پاکېږي ښه تاسې دواړو ډېرې تورې کړي دي اوس راځئ را پسې ډېرې خبرې مه کوئ صاپټې خبرې څه وایې ولد لار دې غلطه کړې ده یاره لار صحیح ده تا ته مې 20 ځلې ویلي چې مه غږېږه بېمباجه مه غږم چې اعصاب مې خرابه دي چې دا وغږېږې په مغزو مې وربل شي هلکه ما درته ویلې چې سزا ورکړه در باندې رندېږي غلی شه چې تا ته سزا درکړو پوه شوې د تا سزاګانې پاتې دي ته د غم کې ته یې سزا اخته شعر وایې دواړه شعر وایې یا هم خوشحال کړې له زندانه دې خپله ځان خلاص کړه له زندان ته یو زندان څخه دې خلاص کړی هم لرې شم هغه زندان څخه ما قسمت مې زه خلاص شو یو زندان راته پېغور ده دغره نه زه 15,000 کلن یم ودرېږئ له موږ سره قالینه شته د پیاده ولې روان یاره ټکی انسان نه دلته ودرېږه صحیح ځای کې دې ودرېږه ګوره دا بې څه لنډ نه یې پاتې شوی دوه ولیشت یې ټول منافق ته ماشومې ته بل ښاغلي ته مه کوه هیلې ته دې خپله تعویض ته دې لېږم تعویض کې به پروت ته قیامت چې قیامت ته مازغه خو له اوله خلک مونږ مسله نو ما مغزه خو په دې خراب دي چې تاسو غوندې بېکاره خلک یو د ګوتمۍ څخه مې راوویست بل له تعویضه چې ما دواړه پراته وئ ما ته ښه ویه دې خبرې ته بعد دا خو ماشوم ده دا خو ته ما ته وګوره او ځان ته ته ماشومې که زه ته 600 کلن یې زه 15,000 ته 15,000 یې ښکارې خو یې 6 میاشتې تا ته دې ډېره غټې دومره مازغه نشته درکړي پکې شي یاره دواړو جنګ هم دا څه شی کوي د ما مغزه هم راوخوړه دلته خبره دې په ځای تګ په اړه فکر وکړه شپه در باندې را روانه ده ته څو به دا د خړو ګرو کې ګرځې خوراکه جالبه دی تاسې ما ته کوره پورې مغزه وخورئ لږ سړیتوب زده کړئ انسانیت زده کړئ هغه واړه خلک خو نه غټ خلک یې سبا بل سبا به ښځې درته کو نه رښتیا پیریانې خو نشته نورې ته څو نورې پیریانې پیدا کوو ته هغه به صبر وکړو که څنګه هو هغه به صبر وکړو ما بیا جنګ منه کوي ښه باده ده پوه شوئ باده ده دا بل ته خو منافق چې دا له دغه راوتلی ده ته کوشش کوي چې ما په جنګ واچوي ته ماشومې بیا ته اوسه ګوره خبرې مه کوه که نه خبرې مه کوه ګوره خبرې مه کوه چې وهم دي ګوره پوهېږې که نه ځان ته مه ستړېږئ تا تعویض ما سره ښه اوس غلي شئ اوس به ځه ایسته که ده ته هغه د تعویض پیری ده دا ویه چراغ یې ایده اوس شاته پاتې خلک ښه اوس غلی شه جادویي قالینې دا قالینه اوس هم د ما خبر مني ته اوس یې نه یم هېر کړی ښه خبره داسې ده که چې کیسې په درد نه خوري زه یې ورخېږئ ته ځانه چې تړولی خو ځان به دې ما تړولی وي او ډانګي ته چې ما ده ته مې نیولی لاره یعنې یو نیم ساعت پاتې دی نیم ساعت صبر وکړه څه خوندورې منظرې دي دا منظرې ګوره دا منظرې ته له لاسه ورکړه دا منظرې مه له لاسه ورکوه ګوره دا هغه قالینې ته دې نه راځي دا خو مې یو ځل چکر ته زړه مې در باندې ټیټ شو په عمر دې چکر نه ووهه په عمر مې یو ځل قالینې ته ټکې